میلې وکړئ ځوانانو، ښې میلې وکړئ، تفریح وکړئ، ساعت تیر کړئ، لیکن میلې د ژوند اساسي هدف مه ګرځوئ. د هر ډګر اتلان اوسئ، یوازې د میلو اتلان نه، په عبادت کې مناسب کړه اوسئ. میلې وکړئ لیکن منځ مه قضا کوئ، میلې وکړئ لیکن ګناهونه مه کوئ په میله کې. میلې وکړئ، چکرې ووهئ، د الله تعالی د قدرت نښې وګورئ. د ځمکې په سر سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، وګورئ چې دا کائنات الله تعالی څنګه پیدا کړي، د الله تعالی د قدرت نښې وګورئ او خوند واخلئ د دې حالت څخه، لیکن ګناهونه مه کوئ. وخت مه ضایع کوئ. وخت ضایع کول دا معنی چې ګناه مه کوئ په دغه وخت کې، بلکې له هر حالت څخه او له هر ځای څخه خوند واخلئ، میله وکړئ او د الله تعالی عبادت وکړئ. هم به مو میله کړې وي، هم به مو الله تعالی راضي کړی وي. السلام علیکم ورحمة الله.